السلام علیکم زما ګرانو دوستانو، راځئ داسې په زړه پورې درس تاسو ته تشریح کومه چې نو انشاءالله تاسو ترې خوند واخلئ. دوستانو زمونږ د څلورم درس د واده د لومړۍ شپې په باره کې ده. عزتمندو، دا هغه خوندور درس ده چې خوندونه م ترې څه ناڅه اخیستي وي او څه خوندونه ترې پاتې شوي وي، یعنې هغه دوستان ترې پوهېدلی شي چا چې واده کړی وي. نو دوستانو، بلکې بعض نجونې او ښځو غلط معلومات ورکړي وي. ناوې ته بعضې داسې دوستان شته چې غلط معلومات ورکړي چې دا به داسې وي داسې وي داسې وي څنګه او څنګه نه. نو هغې ناوې کې هم دا یو شک وي، ځکه ډېری ناوې چې په دې وخت کې خرابېږي، لکه ډنګرېږي او هغه یې د غول کېدو څخه بیرولې یا ویرولې وي. نو ډارولې یې چې دا داسې سخته شپه وي. په دې شپه تاسې ته پکار دی چې د شرم او حیا په وجه د ناوې ټول بدن لوس نه کړئ، او نه باید تاسې پر دې موقع د ظلم او زور زیاتۍ څخه کار واخلئ، ځکه چې د ظلم څخه کار اخیستل لیونتوب دی. که چیرې تاسې په اوله شپه زور او زیاتی وکړئ چې په راتلونکو شپو کې د ناوې په زړه کې قدر او عزت ونه لرئ. د اول وار غولو کولو وروسته د خبرو په دوران کې باید تاسې د شرم او حیا څخه کار واخلئ، او چیرې تاسو دا فیصله وکړئ چې په دې شپه یو وار غول کوئ، نو دا هم مناسب کار دی. کمو زړه نه درېږي. دویم وار یې بیا کول غواړئ چې نور هم ښه خبره ده. تر 2 وارو زیاته غول کول په دغه شپه کې تاوان دی. که څه هم د انسان زړه نه صبرېږي، مګر د فایدې پر ځای د صحت تاوان دی. تاسې ته پکار دی چې د اولې او دویمې شپې غولو په منځ کې باید کم تر کمه نیم ساعت یا 1 ساعت قدر صبر وکړئ، یا تر دې زیات صبر او صابرانو خلکو کار دی. تاسې باید د صبر دغه وخت په خبرو اترو کې تیر کړئ، مګر کله چې سهار نږدې شي تاسې باید دواړه غسل وکړئ او ولمبېږئ. ورونو، د دې لپاره چې د بدنونه مو پاک شي، کله چې شپه ختمه شي او سهار شي، نو دوی چې تاسې یو د بل سره جلا شئ، ځوان د پټ د ښوونې څخه ووځي او تر مانځه وروسته د نورو ځوانانو مجلس ته ورشي او ناوې دې آرام وکړي. بیا په ورځ کې هغه ټول کارونه وکړي چې رسم او رواج وي. ورته ووایي ګرانو لوستونکو، د واده اوله شپه په ژوند کې یو وار راځي، بار نه راځي، ځکه د هغې قدر کول پکار دی. ګرانو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې په زړه پورې ښایسته جالبه درس و چې تاسو ته وړاندې کړ. دوستانو، تاسو کوشش وکړئ چې دغه اولې شپې څخه ډېر هغه تلوار ونه کړئ چې مثلا تاسو د خپلې کورنۍ ته یا د خپلې ښځې ته مشکلات د آینده لپاره جوړ کړئ. ګرانو دوستانو، که چېرته تاسو غواړئ چې د اول شپې څخه خوند واخلئ، هغه کوم تلوار چې تاسو کړی وي د ټول ژوند دا 30 کاله 20 کاله څومره عمر چې ته مجرد وي، نو هغې کې دوستانو تاسو کوشش کوئ ډېر تلوار مه کوئ، ځکه چې هغه شپه که د خوند شپه وي، لکه څومره چې تاسو تلوار کړی وي هغومره خوند پکې نه وي، ځکه چې هغه داسې شپه وي ګرانو دوستانو چې د هغې سیل خلاصول ډېر سخت کار ده. ځکه سخت هم نه ده، د دې لپاره سخت ورته وایو چې ښځې ته ډېر زیات درد کوي او ښځه ډېره پریشانه هم وي، حتی ضعف هم کوي. نو کوشش تاسو وکړئ چې د خپله ښځه د شفخانې یا د ډاکټرانو لاس لاندې نه کړئ، ځکه دا ډېر موږ او تاسې ماحول کې غټ شرم ده. موږ او تاسې الحمدلله پښتانه یو، بیا مسلمانان هم یو. نو کوشش وکړئ دوستانو له اول شپې څخه ډېر
ځان وساتئ چې ډېر تلوار ونه کړئ. نو یو ځل معامله یا پروګرام کول ضروري دي، هغه هم په استا توګه، ځکه چې یو ځل سره ښځه ډېره خرابېږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې بهتره وساتئ. نو ګرانو دوستانو، که چېرته هم زمونږ د مولانا د جنسي اړیکو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زمونږ د یوټیوب چینل د ځان سره حتما ضروري سبسکرایب کړئ، ځکه چې د نورو ویډیوګانو نه هم خبرېدلی شئ. او که چېرې او تر څنګ کې د ګنټې نشان ټیک مارک کړئ چې راتلونکو نورو ویډیوګانو نه زر تر زره خبر شئ. ګرانو عزتمندو، که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوي وي، زموږ ویډیو د ځان سره لایک کړئ تر څو نور دوستان هم ترې خبر شي، او زموږ ویډیو تاسو را په سیف یا وساتل شي چې د نورو وختونو کې د نورو ملګرو سره زموږ ویډیو هم تاسو تشریح کړئ چې دا ډېره ښکلې او په زړه پورې ویډیو ده. دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې درس چې تاسو ته مو وړاندې کړ. ډېره